السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم ملګرو چې روغ او جوړ خوشاله او د صحت کالیو کې به وطن یاستئ. ګرانو ملګرو، نن بیا هم د حساب پايه په اړه یو څه معلومات تاسو ته درکوم. ځینو ملګرو غوښتنه کړې چې زموږ اکاونټ ولې نه ویریفای کیږي، زموږ اکاونټ کې ستونزه ده، دا ولې؟ نو ملګرو تاسو به اول راسئ ملګرو خپل حساب اپلیکیشن کې نوې اپډیټ راغلی، تاسو به اپډیټ کړئ. چې کله مو تاسو ملګرو اپډیټ کړئ نو تاسو به خپل حساب اپلیکیشن را خلاص کړئ ملګرو. تاسو چې کله خپل حساب اپلیکیشن را خلاص کړئ ملګرو نو تاسو د ویریفای کېدو دوه غټې وجې ملګرو. اول باید تاسو ملګرو ریفريل ضروري وکاروئ. تاسو ملګرو چې اول اکاونټ جوړوئ، تاسو ځینې ملګري وایي چې زه ستا ریفريل وکاروم نو ماته به روپۍ نه راکوي. نه، روپۍ ټولې تا ته درکوي. نه ملګرو، روپۍ داسې نه ده، دا د حساب اپلیکیشن مین کار د ریفريل ده. ریفريل ډېر مهم ده. که ریفريل ته ونه کاروئ مخته بیخي روپۍ تا ته نه حواله کوي. نو ریفريل مهم د ملګرو. که څوک چې اکاونټ نه پکې جوړ ماته په شخصي کې میسیج وکړئ. دا په سکرین باندې ګورئ، دا زما ریفريل کوډ هم ده او زما د واتساپ نمبر هم ده. کار څوک نوی اکاونټ پکې جوړوي نو دا زما ریفريل ضروري د سره ورکړئ او زما د واتساپ نمبر هم دی. که نوی اکاونټ جوړوئ ماته خاص په واتساپ کې میسیج وکړئ. او بل کار ملګرو چې دا پین ډېر مهم ده ملګرو. تاسو د خپل حساب اپلیکیشن پین بدلوئ ملګرو. پین اول 4 عدد صفري ملګرو، اولنی سی ملګرو هغه تاسو بدلوئ. تاسو دلته راسئ ملګرو، بټوې ته به د دریو خانو باندې به کلیک وکړئ ملګرو. بیا به لاندې ملګرو په پین بدل باندې کلیک وکړئ ملګرو. دلته په اوله خانه کې ملګرو تاسو پخوانی پین ورکړئ، 4 عدد پخوانی پین هغه مو چې ورکړئ. لاندې کې ملګرو تاسو نوی دوی لاندې 2 خانو کې نوی ورکړئ. تاسو ملګرو په تایید باندې کلیک وکړئ. ستاسو که نوی اکاونټ جوړوئ ملګرو تاسو بیا د 2 خانو باندې کلیک وکړئ. کوم نوی پین چې تاسو ملګرو کړی هغه تاسو په 2-4 خانو ورکړئ. تاسو ملګرو به د شاته تلل باندې کلیک وکړئ. 2-3 وارې ملګرو ان شاء الله ریفریش کړئ، ان شاء الله تاسو ته به ډایرکټ روپۍ درکړي. خو په دې شرط ملګرو چې تاسو ریفريل کارولئ. ریفريل ډېر مهم ده. او ملګرو دا ویډیو چې هیله لرم چې دا ویډیو مو خوښ شوي وړه ویډیو تر بلې ویډیو چې زه راځم د الله په امان.